د انګیزه رادیو قدرمنو اوریدونکو او خاصه توګه د ټولنیزو رسنیو قدرمنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څرنګه چې موږ وړاندې ویلي وو چې په خوست کې د اطلاعاتو او فرهنګ له محترم رئیس صاحب شاه حسین مسجدي صاحب سره به موږ ځانګړي مرکه ولرو. خوشبختانه اطلاعات فرهنګ ریاست ته راغلي یو او د رئیس صاحب سره مخامخ ناست یو. غواړو چې د دوی سره د دوی د ریاست اړوند او همدارنګه ځینې نورې جالبې او په زړه پورې شخصي پوښتنې هم ولرو. دا خپرونه به ډېره ځانګړې په دې اوسیږي چې یوه اختریزه خپرونه ده او په اختر کې زموږ قدرمن اوریدونکي او کتونکي دا خپرونه ډېره خوښه کړي. رئیس صاحب راسره په خپرونه کې شته. رئیس صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم، پخیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د انګیزې رادیو ټول لیدونکي او اوریدونکي او په خاصتا تاسو محترم ټولو ته هرکلی وایم او په دې باندې تاسو نه موږ ممنون او مشکور چې موږ ته وخت راکړو چې موږ سره تاسو غواړئ چې مرکه وکړئ. کور ودان. رئیس صاحب راځو د پښتنو لړۍ ته. خوست په ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مهمې دندې او مسؤلیتونه څه دي؟ د خوست د اطلاعات او کلتور د ریاست په خپله ډنه کې درې امریتونه لري چې یو د اطلاعاتو امریت ده او یو چې د هغه د ځوانانو چار امریت ده، یو ګرځنده امریت ده. د دوی دندې چې دي هغه ډېرې پراخې او ډېرې مختلفې دي. ستاسو په راتګ باندې څومره کار شوی او څه مو په دغه موده کې ترسره کړي دي، که دا هم راسره شریک کړئ؟ اول خو باید ووایو چې کله چې موږ دلته راغلو دلته خو پخوا هم ډېر کار شوی ده او ښه کارونه شوي دي. البته د موږ په راتلو سره دلته موږ اول په دغې تعمیر په فزیکي کارونو کې ځانونه مصروف کړل چې دا هم ډېره ضروري او لازمه وبلله چې اول باید د فزیکي حالت چې دا باید موږ تجدید کو او خوندور یې کړو. نو لکه څنګه تاسو ګورئ د ټول تعمیر چې د کوم د ریاست مقام دلته پکې شتون لري دا مو ټول رنګ او روغن او فرش و زرش او کوچونه وغیره دا ټول چې کوم څه لوازم دلته وو هغه موږ په دې کې برابر کړل، د تشنبونو د ګریزر په شمول او همدارنګه په دې کې د ایر کنډیشنو وغیره د ټول ترتیب چې دا موږ په دې کې اول موږ دا کار کړی ده. د خوست د فرهنګي ودې لپاره مو کوم ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي که نه؟ د خوست د فرهنګي ودې لپاره خو مختلف کوششونه په کار چولې شوي دي او د فرهنګیانو لپاره موږ په بیل بیل وختونو کې مجلس برابر کړي دي، دوی لپاره موږ سفر برابر کړی ده. شاید تاسو په هغې باندې خبر وئ او درته معلومه به وي او په ځینې وختونو کې موږ د فرهنګیانو لپاره د هغې سره موږ مشورې کړي دي او البته د دوی مشورې او تجربې هم ځان لپاره یو ښه ګام بللی چې موږ سره شریک په هغې باندې موږ کار وکړو. نو دوی سره موږ وخت نه وخت خبرېږو او تلیفوني اړیکې هم سره ساتو. نو د دوی سره موږ رویه چې دا هم ډېره ښه ده او په ځینې وختونو کې موږ دوی لپاره او ځینې سیمینارونه هم برابر کړي دي. صحیح شو. رئیس صاحب، په خوست کې د رسنیو د وضعیت په اړه راته ووایئ. د رسنیو وضعیت څنګه ارزوئ؟ دې کې شک نشته چې رسنۍ چې دي دا خو یوه عامه مقوله ده چې رسنۍ چې دي دا د یوه هیواد سترګې دي. بله. او زه وایم چې وجود یې هم ده د سترګو سره سره. نو رسنۍ چې دي هغه په خوست کې خصوصا دوی ډېرې فعالې دي. په موجوده وخت کې چې د افغانستان حالات چې دي اوس تقریبا هغه نظامي حالاتو ته تللي دي، نو دوی په هره برخه کې که ډېر سخت ځای هم وي که نه د موږ خبریالان وروڼه د موږ ملګري خبري رسنیو ملګري هغه ځانونه هلته رسولي دي او هر خطر یې په خپله غاړه دوی اخیستلی دی. صحیح. ستاسو ریاست د راډیوګانو او رسنیو د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي دي؟ د راډیوګانو او د رسنیو سره د موږ هغه چې دا ښکاره ده دا په دې معنی چې په خوست کې خو په نورو ولایتونو کې باید وایم چې ځینې رسنۍ چې دي هغه تړل شوي او که مخ پکې راغلی په هر معنا چې وي. خوست یوازې هغه ولایت ده چې په دې کې د امارت په راتلو سره د هغې 14 تر 19 راډیوګانو پورې یو
دوی چې دا دغه زیادت کړی ده او اوس هم په موجوده وخت کې یو 3 راډیوګان نور هم په لار دي چې موږ دوی هغه عرض چې د هغه عریضې امضا کړي دي. نو دا د دې دلیل ده چې په خوست کې د خبر اعلان او د خبري رسنیو سره د موږ هغه وضع چې ده هغه ډېره نورمال او خوندوره ده. ډېر ښه. د ځوانانو د فرهنګي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره څه پلانونه لرئ؟ د ځوانانو دپاره خو په موجوده وخت کې لکه ما چې مخکې درته وویل چې د ځوانانو د چارو خپل امریت ده. په هغه امریت کې چې کوم کارونه ترسره کیږي هغه هم تاسو نه شاید پټه نه وي. سږ کال یې هم موږ چې کوم فارغین حضرات وو چې هغه د انګلیش او د کمپیوټر او د ادارې او د تجوید او د ویندویۍ وغیره داسې یو څه نور هغه دي چې هغې ماته نومونه راځي. نو د هغې نه دوی فارغ شوي تقریبا 6,500 کسان چې وو دا وو. نو د دوی دپاره د خوست د ځوانانو دپاره موږ په هره برخه کې او کار هم کړی ده او آینده کې هم دا سنجوو چې څنګه موږ کولی شو دا چې د خوست خلک بغیر د تشک او شبې دوی ډېر د تعلیم سره او د تعلیم د هرې برخې سره که هغه ادبیات دي او که هغه انګلیش ده که کمپیوټر ده او که نورې برخې دي په هره برخه کې دوی ډېره مینه لري. نو دوی دپاره چې د دوی مینه چې د هغه هم په ځای پاتې شوي وي او دوی په دې کې پرمختګ کړی نو موږ کوشش کوو چې په هره برخه کې دوی دپاره موږ هغه دغه تعلیمي برخه چې ده هغه نور هم موږ قوي کړو او پر مخې بوځو انشاءالله. د کتاب لوستلو فرهنګ د پراختیا لپاره څه کارونه شوي دي؟ د کتاب د پرانستل د پرمختګ دپاره چې هغه کومه لوستنه ده د کتاب یو خو دا چې د موږ کتابتون چې ده د ځینو وختونو نه بغیر نور په دې کې ډېر شاګردان چې دي او په دې کې داسې کسان هم شته چې عمر به تقریبا 90 کاله وي هغه مسلسل درځي دلته مطالعه کوي. د دوی دپاره چې دغه مطالعه چې دا وده وکړي او د وزارت نه هم دا امر ده او چې په ولسوالیو کې تاسو د کتاب د مطالعې دپاره تاسې کوشش وکړئ چې په هره ولسوالۍ کې یو ځای پیدا کړئ چې هغه کې هلته د هغې کتاب دپاره هغه کوم مشایقین چې دي چې د هغوی خپل کې مطالعه کوي چې هغوی په لرو پرتو ولسوالیو کې هم دې نه برخمن شي. البته په داخل د مرکز کې باید ووایم چې دې دپاره موږ په خوست کې یوه غرفه چې ده هغه تعیین کړې ده. غرفه چې ده هغه جوړه شوې ده او د خوست په یوه برخه کې هغه موږ لګوو چې هغې دپاره کوم کسان چې راځي هلته مطالعه هم کوي کتابونه دا شیان به دوی ګوري. نو دا د دې دلیل ده چې دلته موږ په دې برخه کې د ځوانانو سره خصوصا د مطالعې دپاره او ډېر هغه مناسب ګام چې د هغه موږ پورته کړی ده او پورته کوو. ډېر ښه. ستاسو ریاست د تاریخي اثارو او فرهنګي میراث د ساتنې لپاره څه کوي؟ د فرهنګي میراثونو دپاره د موږ سره چې کوم مدیر صاحب سید قابل شاه ډاکټر سید قابل شاه صاحب ده هغوی په دې برخه کې ډېر جدوجهد کړی او په مختلفو ځایونو کې کوم تاریخي اثار چې دي چې هغه واقعا تاریخي اثار دي د هغوی نه دوی ملګرو څار کړی ده. موږ هم سفرونه کړي په دې تقریبا دغه یو 25 ورځې خواوشا یو څه زیات موږ هغه ته تللي وو د تریزۍ ته لاړو چې هلته یوه نوې سیمه وه او چا کشف کړې وه چې په دې غونډۍ کې یو څه شته دي. نو هلته مدرسه جوړېده. د مدرسې دپاره بیا هغه ډاکټر صاحب سید قابل شاه دوی ویل چې یو ځلې ورشو هغې نه کتنه ډېره ضروري ده. که یو ځلې په دې کې مدرسه جوړه شي یا په د ګیندنو کې څه راوځي نو بیا مشکل جوړېږي. نو هغه سیمه چې موږ وکته هلته موږ دا یو کار وکړو چې خلکو ته مو ووایي چې په دې ځای کې ښه دا ده چې کار ونه کوئ تاسو پراخه سیمه لرئ بل ځای کې د مدرسې ایجاد وکړئ دا به وخت انشاءالله بیا ثابتوي بیا په دې باندې فیصله کېږي. نو په دې برخه کې خو حقیقت دا ده چې موږ ډېرې هڅې کړې دي او یا هم روانې دي او کوو انشاءالله. رئیس صاحب که امکانات زیات شي کوم فرهنګي پروژې به لومړیتوب ولري؟ نو دا چې دلته موږ د فرهنګ د ریاست سره تعلق لرو موږ دپاره دا ډېره ضروري ده چې موږ په خپله برخه کې خبره وکړو. موږ دپاره یو مهم چې د هغه موزیم ده که نه چې موزیم په تیرو کې دلته موزیم چې ده دا منظور شوی هم و او داسې مې اورېدلي وو که نه چې هند که نه د دې د جوړېدو هغه چې وه مصارف دا یې په غاړه اخیستي وو دوی ته نقشه هم ورکړې شوې وه
او مصارف هم ورکړل شوي وو. بیا چې کله اسلامي امارت راغلو نو خبره تر اوسه پورې بیا په ټپه پاتې ده، په مغه ځای ولاړه ده. نو بیا په دې کې څه پرمختګ نه ده شوی. نو موږ غواړو چې که داسې وي چې یو څه موږ ته په لاس راشي، موږ غواړو چې د خپل موزیم موږ غني کړو او داسې یو موزیم په خوست کې جوړ کړو چې دا موزیم دا تقریبا د کومه هغه چې تاسو ګورئ چاردیوالي، دا چاردیوالي ټوله چې دا اصلا کې دا ریاست نه ده، دا د موزیم برخه ده. نو دلته غواړو چې په دې کې پارکینګ هم جوړ شي، په دې کې پارک هم جوړ شي او موزیم هم جوړ شي. که د بهر نه څوک راتلل، که د افغانستان د نورو ولایتونو راتلل، چې هغوی د دې نه لیدنه کتنه کولی شي او خوند ترې واخلي. ډېر ښه. د اطلاعات او کلتور ریاست راتلونکی مهم پلانونه څه دي؟ مهم پلانونه د اطلاعات او کلتور چې دي د هغه ډېر دي. یو خو دا چې د خبریالانو سره د خبري رسنیو سره د مونږ کوشش به دا وي چې دا خلک چې دي دا باید په داسې یوه روحیه دوی روزل شوي وي چې که هر نظام هم راشي که نه، دوی باید خپل هغه عقیدوي او اسلامي او افغاني ارزښتونه هغه باید د لاسه نه وي ورکړي. صحیح. که د خوست د فرهنګ او رسنیو د راتلونکي په اړه یو مهم پیغام ولرئ، هغه به څه وي؟ مهم پیغام باید ووایو چې لکه موږ د کومه خبره چې وکړه تقریبا دې ته به ورته وي که نه، چې که داسې وي چې د مونږ د هغې خبري رسنیو ملګري چې دي هغه په عقیدوي او په اسلامي روحیه دوی خپل ځانونه سمبال کړي وي، نو دوی به په هر میدان کې ځلیدونکي وي او اعتبار به هم لري. د مثال په ډول باید ووایم چې اوس لکه په موجوده نړۍ کې جزیرې ته چې دا کنه خلک الجزیرې ته خلک ډېر اعتبار ورکوي، ځکه هغوی کارونه چې دي هغه د دوی خبریالان د دوی اخبار هغه ټول چې د هغه ثقه او په منطق او دلایلو په رښتینولۍ چې د هغه بنا ده. نو که چېرته د موږ ځوانانو داسې وي چې یو چا دپاره د یوه نظام دپاره کار ونه کړي، بلکې هغه حقایق چې کوم وي هغه درک کړي او هغه نشر کړي، دا به ډېره ښه وي. په دې کې به د دوی عزت ساتل شوی. ډېره مننه. رئیس محترم، را به شو دغه د یوې بلې برخې ته به هم ځای ورکړو، تقریبا د شخصي ژوند په اړه به هم څه پوښتنې ولرو. لومړی راته ووایئ چې ستاسو د ماشومتوب خوب څه و؟ آیا غوښتل مو همدا دنده ولرئ؟ د ماشومتوب خیالات چې دي هغه خو ماشومانه غونته وي. صحیح. نو په هغې وخت کې سړی دا نشي ویلی که نه چې یاره زه به دا کار کوم که نه. البته دا د هغې شعر د شاعرۍ او د دې حرکتونو سره ما مینه او ما ته یې ډېر خوند راکول. بلې. د کار تر څنګ خپل آزاد وخت څنګه تېروئ؟ د مونږ آزاد وخت چې ده د کار تر څنګ هغه د ملګرو سره په ټوکو او په خندا او په مجلسونو په صحبتونو ما ډېر وخت داسې مخکې هم تېر کړی ده او اوس هم ملګرو سره ډېر کوشش هم دا وي که نه چې ځکه دی په دې آزاد ژوند کې په دې ملګرو سره په راشه او درشه کې او دا یو خوند کې ده که سړی ډېر هم غمجن وي که نه، یو څه هغه فکر چې د هغه هم بدل شوی وي، نو دا هم د خپل روح ته او د خپل ژوند ته او د خپل جسم ته یو قسم ته خوښي ورکوي او خوښۍ د دې باعث ګرځي که نه چې هغه ډېر تشویشونه هغه د منځه وړي. بالکل. کله چې د رسمي وظیفې تر څنګ داسې وخت پیدا کوئ چې کتاب مطالعه کوئ، داسې وخت لرئ چې کتابونه مطالعه کوئ وایئ؟ زه چې دلته وم، دلته خو د ملګرو رشکش وي، په ځینې شیانو کې ماته بیا ځان ریاکار ښکاري. دلته زه اکثره لیکنې کوم، کله کله په نثر کې هم قلم څرخوم او کله کله مات ګوډ شعر هم لیکم. او البته کور ته چې لاړ شم، په کور کې بیا د ما د هغه چې ده په موجوده وخت کې دوې برخې دي، چې یوه د فتاوی برخه ده چې هغه افتا ګورم، هغې مطالعه کوم، او یو چې دا تفسیر ګورم. صحیح. په دې دوه شیانو زه مصروف یم. او کوم کتاب یا لیکوال مو ډېر خوښ دی؟ په دې لنډ وخت کې خو داسې ماته څه په نظر نه دی راغلی او نه مې مطالعه کړي دي. البته باید ووایم چې هغه شپږ کتابونه چې زبیر شفیقي ژباړلي وو چې د اندلس تاریخ و تقریبا هغه، او همدارنګه د سلطان صلاح الدین ایوبي تاریخ، دا مې ډېر خوښ شوی ده او ما هغې نه ډېره ګټه او ډېره فایده اخیستې. ډېر ښه. خوست واقعا ډېر ښایسته ځایونه لري، مختلفې ښکلې سیمې لري. تاسو د خوست کوم ځای ته ډېر تګ خوښوئ؟ په اول کې خو د خوست دغه لرې پرتې سیمې چې وې دا دومره مشهورې هم نه وې او دومره د هغې موټرو بیروبار به هم نه و،
نو په خوست کې یوازینۍ ښایسته سیمه چې وه هغه د متون بابا تپه وه چې دې خارجیانو ته هم خوند ورکولو. یو کس راته خبره کوله تقریبا دا د 15 کاله وړاندې خبره ده، وی جرمني ته تللی وم په چانس، دلته چې په وخت کې د داود په وخت کې جرمنیان راغلي وو. ده وویل چې جرمني کله چې د موږ ملګرو نومونه یې لیکل، ما ته یې وویل چې ته د کوم څه نه مېږې؟ ما ویل پلانی. د چا زوی دی؟ پلانی. د کوم ولایت یې؟ چې ما ورته ویل د پکتیا. چې د پکتیا؟ ما ورته ویل چې هو. ویل چې هلته کښېنه تا سره د کار لرم. کله چې ملګري لاړل ما سره خبرې شوې پکتیا کې دی کوم ځای؟ چې ما ورته ویل د خوست. ویل چې خوست دی؟ ما ورته ویل چې هو. نو هغه ویل چې پښتو ما سره ویله. ویل چې په خوست کې د خوست تپه اوس د متون بابا تپه اوس هم شته؟ ما ورته ویل چې تپه اوس هم شته. نو دا یوه داسې وه چې دا یوه جذابه او جالبه تپه وه. تر دې دمه دوی خپل حیثیت ساتلی ده که نه چې شین هم ده. او په اطرافو کې بیا ما د ادمات چې و دا اورېدلي وو، لاړم واقعا چې ادمات چې دا سیمه یې ښایسته ده، البته کار ته ضرورت لري، سړکونه جوړ شي، کانتینونه وغیره پکې جوړ شي، د تفریح دپاره یو ښایسته ځای ده. البته مساخیل هم په دې باره کې مساخیل موږ د نظر نشو غورځولی. د مساخیلو سړک چې پوخ شي، مساخیل چې دي هغه ډېر د خوند او د رنګ یوه ښه منظره چې د هغه د پیش کوي. کور ودان د شاعرۍ په اړه تاسې وړاندې یادونه وکړه چې کله وارې مات ګډ شعر لیکم. څه ډول شعر خوښوئ؟ تاسې خپله کوم ډول شعر لیکئ؟ یو څو بیتونه هم درنه واورو. په شاعرۍ کې د بل چا نه چې خوښوم د تراب رحمه الله د دوی نظم مې ډېر خوښ و. او په دې میدان کې چې دا سمیع الله تړون هم له نظر نه غورځوو. او عزت الله ځواب چې دا هم یو د ښکاره خلک دي ټول چې دا د چا نه پټ نه دي. او د ځان دپاره زه په خپله ډېر کار په موجوده وخت کې چې لیکم یې په غزل کې ډېر کار لرم. صحیح. کوم بیتونه یې درته یاد نه دي چې په یاد یې نشم ویلی، البته په موبایل کې راسره دي. صحیح دی، موبایل نه به بیا راته ووایې. یوه بله پوښتنه به هم وکړو، که مو دنده نه لرلی فکر کوئ کوم بل کار به مو انتخاب کړی وای؟ د دندې نه بغیر خو زمونږ بل څه کار شته نه، خو هغه امامتي به وانو. بلکل. د کار په جریان کې داسې کومه جالبه یا خندونکې پیښې سره مخ شوي یئ که نه؟ خندونکې بېشماره دي او ډېرې دي، خو ما یو ځل مخکې هم یو چا سره مرکه کې یوه خبره کړې وه، او هغه که داسې وي چې مکمله نه وي، یو ټوټه به یې راواخلم. ما دپاره دا ډېره عجیبه وه چې یو ځای کې داسې چل شوی و چې ډول غږېدو، ما خپله پوره شیخي کوله، ډول مې نه خوښولو. نو زه چې راغلم هغه کور ته د بل ځای نه څوک راغلي وي، مېلمنې راغلي وي او واده مسله وه. نو ما چې رامنډې کړې، هغه چا چې ډول غږولو په هغې باندې مې چې ګزار وکړو، نو دوی سره منډې کړې او ډول ترې پرېوته، څوک یوې کوټې څوک بلې کوټې، تلته بیا دوی سره خندل. بیا یې سره چا به وایي چې ما داسې وکړل، چا وایي داسې پرېوتل، چا وایي چې ما چې ولده ما منډې کړې. نو بیا دغه څوک مې چې والي وو، ما خو داسې فکر کول چې خو د مونږ کور والا به وي که نه. نو هغه د کور والا نه وه، د کابل نه څوک مېلمانه راغلې وه که نه. هغې ورته ویلي وو چې دا څوک و، د خدای خاطر دا خو راوښیئ. وی دا فلانی ده که نه. وی چې اوهو تا فلانی ده. وی چې دومره غټه ګیره. وی چې ده ته دا پته نه وي، دا وی چې پردۍ ښځې په څپړو باندې تېروي داسې کوي. نو دا شېبه ما دپاره په کور کې چې کور ته راغلم، کور کې مې مور راته وایي که نه چې داسې کار دې وکړو، داسې هم څوک کوي که نه. بلکل. ښه رئیس صاحب، دغه د شعر په برخه کې یو څو بیتونه که راته ووایئ چې موږ یې واورو او لیدونکي او اورېدونکي واوري، خوند ترې واخلي چې ستاسو شاعري څه ډول شاعري ده؟ نو زمونږ شاعري خو دغه میدان ته چې کوم خلک وتلي دي، خو لوی لوی خلک دي. البته مونږ داسې وي چې ماتې ګوډې کرښې دي، سره لیکو هغه خپل ټایم په دې باندې بس کوو. نو نه پوهېږم چې په د نظامي برخې ووایم که کوم بل څه هغه یو که بل برخه ووایې زه فکر کوم ښه به وي، ځکه نظامي برخې ته اکثرا شعرونه اوس لیکل کېږي، خو ستاسې دغه نورې برخې به موږ وګورو چې څه ډول برخه مو انتخاب کړې ده. ښه داسې به ووایم: اوسېږمه په ښار کې خو طبیعت مې غرنی دی، اوسېږمه په ښار کې خو طبیعت مې غرنی دی، هم ټول رسم رواج خوی او خصلت مې غرنی دی.
له ښاره متاثر یمه رښتیا ده چې سهولت دی خو ستر او حیا پښتو غیرت مې غرنی دی د کور کهول سره یم د ملي لباس پابند د بل چا له کلتوره لا نفرت مې غرنی دی پوهېږم په یوه او په نرۍ غوندې خبره بس ډېرې پکې نشته صداقت مې غرنی دی زړه کلمه وایمه په بله نه پوهېږم زړې مې ترویحي د امامت مې غرنی دی د هر باطل په وړاندې به سنګر نیسم تر مرګه سنګر مې کلک نیولی مقاومت مې غرنی دی میلمستون مې ووړ دی خو بازاري خویونه نه کړم میلمستون مې ووړ دی خو بازاري خویونه نه کړم دا وایي شاه حسین چې ضیافت مې غرنی دی. ډېر عالي ډېر ښایسته. رئیس صاحب څومره وخت کېږي دا شعر د لیکلی و؟ یاره د دې شعر ټیم وتلی ده ډېر د به تقریبا یو 12 کاله خو به یې کېږي. ډېر پخوانی دی. نو اوس نوې شاعري دې نه ده کړې دغه اوس مهال چې تاسو د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې وظیفه یا دنده لرئ؟ یاره ځین چې وي به ډېر به وي. ډېر ښه. ډېر ښایسته شعر مو لیکلی و، قلم همداسې تاند اوسېږه. کله چې تاسو ستړي شئ څه شی مو بیا انرژي بیرته زیاتوي؟ دغه مخکې ما یوه خبره وکړه د ملګرو سره چې کله موږ په مجلسو کې ورک شو که نه بیا دا شی چې ده که نه بیا هغه تشویشونه او هغه ستړیا چې ده دا د منځه ځي. صحیح. که د خوست ځوانانو ته د بریا لپاره یوازې یوه مشوره ورکول غواړئ هغه به څه شی وي؟ ټولو ځوانانو ته زما همغه مشوره ده چې دغه دورانونه چې دي دا ډېر تېر شول او لا تېرېږي روان دي نو د موږ دپاره عقیدوي اسلامي جهادي دغه روحیه چې ده دا باید موږ د لاسه نه وي ورکړي او که چېرته دغه موږ د لاسه ورکړه د موږ حالات به نه داسې وي لکه نن سبا چې د عربو کوم حالات دي ځکه عرب چې دي هغوی په عیش و عشرت او په تعمیراتي برخو کې چې دي ډېر پرمختګ کړی ده خو عقیدوي او نظامي برخه د دوی چې ده هغه دومره ضعیفه ده چې اوس دوی ډېر د افسوس لاسونه مروړي خو فایده نه کوي. یو څو وروستۍ پوښتنې پاتې دي. که تاسو د خوست د معرفي کولو لپاره یوازې جمله یا یوه جمله وکاروئ هغه به څه وي د خوست د معرفي لپاره؟ د خوست د معرفۍ دپاره که موږ چا سره کومه خبره کوو چې خوست څنګه ځای ده او د خوست د جغرافیې نه چې ورتېر شو په ولسونو به یې وغږېږو چې د خوست خلک مینهناک میلمهپال او تفریحي خلک دي. که یو بهرنی سیلانی خوست ته راشي لومړی به تاسې کوم ځای ورښایاست؟ د متون بابا تپې ته به یې ښیږو. صحیح. غواړم د شخصي ژوند په اړه یو څه پوښتنې رئیس صاحب مطرح کړو. راته ووایئ چې واده خو حتما لرئ، څو ودونه مو کړي دي؟ واده خو یو ده، د دویم اراده هم نه لرم چې خوړې بهیږي هم اراده یې نه لرم. بچیان مو څومره دي؟ 2 بچیان دي او 3 بچی دي. کوم یو ډېر درته ګران دی؟ نو اولاد د په اولاد کې تر اوسه پورې ما دا نه ده مطرح کړې چې دا به راته ګران وي او دا به راته ګران نه وي. البته څوک چې ورانۍ وکړي نو په همغه ځای سړي ته دومره هغه د تڼیو په اصطلاح چې شیطان ورشي چې اوس مې وژلی وه. صحیح. او دا هم راته ووایئ چې په خپلو بچیانو باندې هم زده کړې کوئ تر څو ستاسو په څېر آینده ولري او ښې وظیفې ترسره کړي؟ ضرور ده خو د وظیفې لپاره نه. د ما یو بچی چې ده هغه سږ کال د ده نه ضایع شو چې هغه کور کې څه بیماری وي، د بیماریو کې مصروف شو، حتی د امتحان نه هم پاتې شو. کنې آینده کال ته به یې وړه دوره وه او حفظ د قرآن کریم هم کړی دی، هغې دور یې هم کړی ده. او دویم بچی مې چې ده هغه چې د هغه په هغه کې په ښوونځي کې مصروف ده، بهرني کورسونه هم وایي په هغه کې هم ده که نه. نو اوس یې دغه روژه چې راغله د روژې د 15 پر په کورسونو کې هم و. اوس یې هغه کورس چې ده نه پوهېږم چې دوی په څه وجه باندې پاتې شو، د روژې د وجې نه به وي که نه هغه یو دې کې مصروف دي. د دې دپاره چې دوی خپله آینده ځان ته په خپله وسنجوي. البته د موږ د طرفه یوه راهنمایي ده چې تاسو دا وکئ، که دا ونه کوئ نو یا به په چا پسې توپک تړلی وي، یا به عسکر وي، یا به د بیلچو کار دا به کوئ،
یا به څوکیداري کوي بل څه خو بیا شتانه. بالکل نو د دې سره د دې لپاره چې یو څه د دوی په ذهن کې هم ناست وي، مطالعه به هم کولی شي، د هر څه نه به خبر هم وي، او یو 15 روپۍ به هم لاسته ورځي چې د دې لپاره ضرورت هم ده، او دا په اسلام کې منع هم نه ده، بلکې د دې لپاره جدوجهد چې ده هغه پکار ده او ضروري ده. نو 2 بچیان چې دا په دې کې مصروف دي، او یوه مشر بچی مې چې د هغه د یوې مدرسې نه فارغه شوې ده، عالمه ده، هغې هم دلته د په یوه مدرسه کې تقریبا د 10-12 کاله تدریس وکړو، او د نورو بچیانو مې چې دي هغه هم د 3مې درجې پورې سبقونه ویل دي، په هغې باندې اکتفا وکړه چې نور بس ته بس همدومره موږ دپاره کفایت کوي. ډېره مننه کور ودان. رئیس صاحب یوه ذهني پوښتنه غواړم دې وخت کې تاسو نه وکړم. مهرباني. هغه کومه تیږه ده چې په اوبو کې نه پیدا کېږي؟ ستاسو ذهن به وګورو چې څنګه دی. اوس دغه د هغې د تیږه چې دا باید اوس موږ په دا په 2 ډوله تقسیم کړو. یو هغه تیږه ده چې کومه حقیقي تیږه ده چې په دې غرونو کې وي یا په خړونو کې وي. اوس خو ډاکټران هغې ته هم تیږه وایي چې په پښتورګي کې یا په د بدن په نورو برخې پیدا کېږي، هغې ته هم تیږه وایي. نو که تاسو دا رڼا واچوئ، تاسې مطلب ترېنه کومه تیږه ده؟ زما خو دغه غرونو کې چې ده دغه صحیح تیږه، رښتیا تیږه چې ورته وایي. او په ونه کې نه پیدا کېږي. په اوبو کې نه پیدا کېږي. مشکل شاید ونه کې پیدا شي، ځکه که یو چا ګزار کړی وي په ونه کې هغه تیږه ښخېږي. نو په اوبو کې خو خامخا تیږې وي. وچه تیږه پکې پیدا کېږي؟ نشم ویلی. صحیح شوه. ډېره مننه. وروستی پیغام به دې واورو، د خپرونه به بیا راټوله کړو په عموم کې د انګیزه راډیو اورېدونکو او لیدونکو ته. د ټولو راډیوګانو خصوصا د انګیزې راډیو چې موږ سره دوی دلته شتون لري، څومره چې موږ څار کړی ده تر اوسه پورې د دغو راډیوګانو د ټولو من جمله د هغې نه د انګیزې راډیو خپرونې چې دي هغه مشهورې شوي دي، او خپرونې چې دي هغه مؤثرې دي او خلک یې ډېرې خوښوي. ډېره زیاته مننه کور ودان رئیس صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او دغه ځانګړې مرکه کې مو راسره خبرې وکړې. تاسو نه مننه کوو، الله تعالی دې اجر عظیم درکړي چې تر دې ځایه راغلی موږ سره هم خبرې وکړې. ډېره مننه کور ودان.